انعام جی انعام جی انعام جی انعام جی السلام علیکم سلام اوریدونکو سلامونه غږ دی دا ریډیو دلبر اف ام 93 400 او زه مستاس هوست تاسو دوست تاسو ملګری انعام جی وای تاسو ټول ګران ګلونو او نیازبین اوریدونکو ته په پروګرام آهنګ کې هرکلی او ستړي مشي په خیر راغلی جیانو خوش آمدید ګران اوریدونکو امید د پاک رب نه دی چې تاسو ټول به روغ ټیک ټاک خوشاله د ایمان او د صحت په اعلی درجو باندې به بالکل جناب خوشاله بم یې ټیک ټاک بم یې ځکه چې زموږ په دعاګانو کې تاسو یاد یو هله د جناب امید لرو چې تاسو په دعاګانو کې به همغه یاد یو وی څنګه تیریږي آشنا وای کنه څنګه تیریږي آشنا وای کنه حال د نیمګړي دنیا وای کنه او دغه پیغام لړل ستړي ژوندون چا سره وکړه وفا وای کنه او راځي چې نن کړو غم د زړونو شریک څوک به ژوندۍ وي سبا وای کنه نو ګران اردوونکو وای کنه څنګه لټیک ټاک خوشاله تاسو څنګه چمګاون څنګه د خپل پردي څنګه دي زړګي څنګه دي جهان څنګه دي ورشتیا جانان څنګه دي ټول ټیک ټاک خوشاله الله ژوندۍ لره او د ژوند په منډه کې د هر چا نه خګړندي اوسېږي قربان بیا سم ډیر ورځې پس راغلی مکنه او دا چې پروګرام لازم او کنه راځم کنه خو خپل ګران اوریدونکو سره هر وخت په دعاګانو کې وي په ذهن کې وي او په سوچونو فکرونو کې را سره نو ګران اوریدونکو وای څنګه ال دي ټیک ټاک خوشاله ژوند څنګه تیریږي تاسو څنګه چمګاون څنګه دي خپل پردي څنګه دي زړګي څنګه دي جهان څنګه دي او رښتیا جانان څنګه دي خې خوشاله همدغه امید سره چې تاسو ټول به روغ جوړې ټیک د قربان او دا چې کلم پروګرام لراشم او داسې نه انسټاپ لګي شم کنه نو ما ته وته لګي چې زما کم ځای کې ګران اوریدونکو دي نو ټول خدي او خوشاله دي او ټیک د قربان په دی وړو خبرو باندې ما خفګيږي په کوم خبرو باندې قربان دادی کنه چې ګوره جون کې هارډر زم راځي د جون په ډیرو لارو باندې مونږه کوشش کوو زوم یو مقصد وی یو سوچ او فکر وی په غي باندې روان وو نو هغه کې هارډر مشکلات هم راځي کله د جون دغه تګ لارې چې مونږ ته ډیره اسانه هم وي نو قربان کده جون د تګ کملارې اسانه مونږ ته ملاويږي او په غي باندې مونږ خوشاله یو د الله شکر ادا کول پکار دی او بیا داسې ده کنه چې کله مشکلات راشي نو اغاز لته ندی چول پکار نه ذهن ته چول پکار دی بلکې قربان ته غینه سبق اغستل پکار دی او بهترین انسان هغه چې هغه د ژوند د تیرولو ټول هنرونه چې دینو اغاز دکې او هغه د پرځ توسته یو اسانه غونته خبره کوم ګوره کم انسان چې په پراشوټ باندې یو زیته راکوشي یو چت زیته کنه نو هغه ته د ژوند د ډیرو مسلو په تبیا نه لګيږي یاره ټیک ده هغه مقام کې خوبي خو هغه ته دا پته نه وي چې یاره ک فرض کدل ته ماته دا مسله جوړه شوی یا زه کوزیګم یاد کیږي نو زه پس کومه تکالیف کرا ختلم او دا غي د خصوصیت او د مرتبه هم پته ورته نه لګي خو کوم انسان چې د ژوند په مشکلاتو نتیریږي او یو مقصد یو ایم یو منزل طرف ته رسیږي او هغه ته ورسیږي کنه نو بیا د هغه قدر او منزلت چې وی هغه قدر قیمت او د هر څه چې دی کم منزل ته هغه رسیدلی وي هغه دغه پسل کې وي او هغه سره احساسي چې دی زه تراتک چې دی د هر چا د بس کار نه دی او د ډیرو مشکلاتو سره خلک مخ وي او دلته بیا رسیږي نو بیا هغه خپل منصب باندې د ژوند خوګو باندې په هر څه باندې ډیر زیات خپويږي نو دی د پرم د ژوند کې چې کم واړه هړل راځي دا مونږ ته د ژوند د طرف نه یو سبق ملاويږي او د ټولو نه بهترین استاد چې دی هغه وخت او د زمانه د دنیا د خلک دی هر چا په مخ باندې یو خپل کتاب د قربان خو مونږه کداغه د پړاوولو کوشش وکړو ټیک د قربان کنه نو داسې نه دی کوي د پکار چې تاسو په لار باندې سوکروانی او سپیشلی فیمیل د ته دومره چې رواني بیا مخ ته داسې نه ګوره کنه او بیا چیرې نامجیره ته ویلو چې د هر چا د مخ کتاب چې دینو هغه پړاوي کله دا غینه هم تاسو ته یو ښه سبق ملاوي دي نو قربان ام د خبره مقصد مې دا شولو چې ژوند کې په هر قدم او هر یو سیسته په پازیټیو نظر باندې قتل پکار دي ټیک د قربان کله داسې خبره داسې کارونه زموږ ژوند کې راشي چې هغه ډیر د خوشاله بایوس هغه مخ په لول پکار دي کله زموږ د لاسونه داسې کارونه شي یا داسې سوشي چې هغه زموږ د پاره هم د تکلیف باعث جوړیږي او د نور د پاره هم جوړیږي نو بیا هغه غلطیان چې دي هغه کوتاهیان چې دي اجون کې دوباره ندي دوراول پکار او ګوره قربان داسې خبره ده انعام جی یو خو چې راشي نو خبرو باندې لګیا شي او دومره ډیره خبره کې چې سم ریډیو والے قربان چې کلم راشه مکنه نو زما یو عادت خپل ګران اوریدونکو لپاره خې خبر وروړم نو زم چې سم ډیره خې خبره زتا سره او کما خه قربان تاسو وای څنګه ټیک ټاک الله ژوندۍ لره په پروګرام اهنګ کې ملګرتیا چې د نو د اوسنه یعنی د یو له صبح جوړه واخله تاسو ټیمه پوری ده نه د تک ټیم خو د
ته نه وایم کنه چې څه ټایمه پورې دا ډیپند کوي جناب تاسو باندې که تاسو راځي ما سره په دې پروګرام کې برخه اخلئ کنه او خپل خسته خپل نیازبین خبرې را سره شریکوي ټوکې ټکالې را سره کوي نو ډیره خبره ده جناب بیا به ګورو او کنه تاسو وایي چې انام جی نه ته به خبرې کې او موږ به غوږی خوي نو قربان داسې نه کیږي ښه نو تاسو به راځي کال ته کوي او زه هم ناستم پروګرام به دغه شانتي جاری ساتو په شریکه باندې به دا پروګرام چې دینو مونږه خسته کوم زما ډیر خوږ ملګری صابر خان رور هم د شیشې هغه طرف ته ناست او پته نه لګي چې څه کوي ټیک ده قربان مصروفه دی الله دې ژوندې لري او خوشاله اوسېږي او ماته چې انام جی ته راشي نو زه ډیر زیات خوشاله یم صحیح ده او د خپل پیج لپاره ریکارډینګ هم کوي دا کیمرې هم راته لګولې ده هلکه نو کله برید داسې تو کوم او کله دا په کول مې په سر کړی دی لګوتې یو سمه صابر خانه په لوی کشمکش کې دی چې الله دې ژوندې لره وي مینه کوي خو د الفاظو په چل نه پوهیږي مینه کوي خو د الفاظو په چل نه پوهیږي چې خلک څنګه د الله نه خپل جانان غواړي نو که جانان ته غواړي کنه خو د جانان د لپاره نیکه دعاګانې چې دینو هغه غوښتل پکار دي نو زما هغه ګران او نیازبین اوریدونکي کوم چې اوسېږي په هغه لوړو لرغونو کې یا په میدانونو کې یا په لوی خاریو کې یا د مینې محبت نه ډک په وړو کله کې د چارور خور طبیعت په سبا باندې نه ساته یا خدای مکه څوک د چا نه خفه دي یا مرور شوي دي نو انعام جي دعا ګوري تاسو ټول لپاره د پاک رب نه چې الله تعالی درکړي تاسو ټول له روغ جوړ صحت او سره د سم ډیر خوشاله اټیک شو کنه او دې سره قربان زما هغه نیازبین اوریدونکو کوم چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه اخیستل غواړي راځي د ټلیفون په لار باندې خپل خسته خپل خبرې را سره شریکول غواړي نو دا غي لپاره به زه هم د خپل سټوډیو د کمال نه ډک درون او خوږ نمبر سدي چې وهم درته او کنه نو وهم درته ګران اوریدونکو د سټوډیو نمبر دی 091651503 یعنی 09165150093 دا خو د ټلیفون نمبر دی د پټی سیل د سټوډیو د کالینګ نمبر دی په دې باندې تاسو په پروګرام کې کال کولی شئ خو بهرحال که دا نمبر تاسو ته بیزی راځي مصروفه راځي نو دې سره زما یو بل نمبر دی هغه د موبایل نمبر دی ټیک ده قربان او بالکل عمداسې نمبر دی صرف کوډ چینج دی هغه دی 0310 او 651503 نو په هغې باندې هم تاسو میسیجز او کال سیدینو کولی شئ زه به په دې پروګرام کې آن ایر هم اخلم او داسې بس تاسو میسیجز هم په پروګرام کې شاملوم نو دا خوشوي جناب تاسو سره خبرې اترې چې تاسو تاسو پوښتنه چې تاسو څنګه یې او څنګه نه یې ټیک ده قربان ډیر خلک داسې دي او ډیر زما مینوال دي اوریدونکي دي هغې کې میل دي فیمیل دي ټول دي کنه چې کله پروګرام راځم نو د مخکې نه تاسو پوښتنه کوي چې یاره انعام جی څنګه پروګرام له راځي او کبه نه راځي نن په پروګرام کې په څه باندې خبرې کوي نن په پروګرام کې څه باندې خبرې کوي قربان خبرې ټولې په پروګرام کې چې هغه د کار وي خو زه دغه خبرې د ټوکو ټکالو په شکل کې کومه چې تاسو په ذهن کې کینی ټیک ده قربان یو ګوره ډېر خبرې داسې دي هغه مونږ نوٹ کوو ګورو او بیا سوچ کوي چې په پروګرام کې خپل دغه خبرې چې دینو خپل نیازبینو اوریدونکو سره شریکو د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې هغه د خلق خدا په کار راشي د خلکو په کار راشي د الله بندیانو په کار راشي السلام علیکم قربانو وعلیکم السلام الحمدلله زه خو ټیک ټاک یم قربان تاسو خبرې کوي زه نواب علي خبرې کوم نوشهره نواب علي صاحب د نوشهره نه جی نواب علي صاحب سبب ویل غواړي ډیره موده پس خو راغلم کنه خو نه دومره ډیره موده پس هم نیم راغلی نواب علي صاحب یو پروګرام نیم پکې مینس کې مې شوی دی اوس راځم ریګولر راځم ټیک ده خو سم کوله د پروګرام انتظار هم کو کنه اسې اتفاقی تاسو ټونکو دلبر ریډیو زما आवाज هم اوریدلو صحیح ده چې تاسو 400 کې به هر شپه به زما پروګرام اوریدو اوس نو شیره تتلې نو هر شپه نورې وجه څه ده خه مصروفیات ډېر ټیک ده د جون کوم شوبې سره تاسو تعلق دي څه کوي د څه کار کې خه د فروټو کار کوي ډېره ښه خبره ده قربان الله دې ژوندې لره خلک ورته پل فروټ وایي که نه دا زموږ دا خلک چې وي دا سادهګان او چېرته ځي وي هلکه زه یې مېلمه یم چېرته ځان سره پل فروټ واله ټیک ده او هسې خو دې فروټو خلک ورته بیا وایي پروټ واله وي ځان سره پروټ هم یوسه زما आवाज نه ډیر متاثر ده خدای بنده که زه دې ولیدم نو بیا خو بالکل متاثرینو کې شي د سیلاب متاثرین به د نیر شي هلکه دا راته ووایه که نه تاسو خو د فروټو کار کوئ ستا په خپله فروټو کې کومه ډېر زیات خوښ دي بیره دې خوښه ده
بډبیره دې خوښه ده او سمه ډیره دې خوښه ده؟ اها ګوره عمده د ټلیفون نمبر دی چې په کم ټلیفون دې کال کړی دی خو صرف کوډ بدل دی 0310 65 15 093 نو بیا دغه د موبایل دی او 091 65 15 093 دا د ټلیفون دی. صحیح ده؟ صحیح ده. الله دې ژوندې لره خوشاله زنده آباد اوسېږي چې تاسو کال وکړلو. ډېر مننه کوم. دا خو ملګری راغلی جناب او وی چیرې کال کومه ګروبل سوق دی ټلیفون کال په ذریعہ باندې. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی قربان سوق الکوان ګلکار خبرې کوم. ښه ګلکار خبرې کوي لکه بیا خو سم د کار سړی ښه ډېر ټیک ټاک منم د ښه د پاکستان جوړولو کې ستا ډېر غټ لاس دی. پاکستان چا جوړ کړی و؟ پاکستان ګلکارانو. او ګلکارانو جوړ کړی و که نه؟ صحیح ده. بغیر ګلکارانو دا نه جوړېږي. جی ښه پروګرام مې ډېر ایوان دی ډېر زبردست دی او ډېر زبردست دی خو وجه څه ده لکه په څه وجه باندې ما ته به د دروغو تعریفونو نه کوې ښه ښه زما پروګرام کم وي نو هغه ګوره یو متل دی هغه اردو کې وایي چې قدر کو دیتا ہے روز کا آنا جانا وی هر وخت چې زی راځي څوک کنه وي د هغې قدر کمیږي نو ما ځان په خپله په قدر کړی ډېر کم راځم نو بیا مې خلکو سره احساس هم وي او مینم پروګرام او تا خبرې ډېرې مزیدارې کې جنه کې ټلیفون کې درنو خوندې کار خبرې کې درنو خوندې ډېر مزیدار لګي ډېر خوند. صحیح اصل کې خبره دا ده کنه هغه وایي چې څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپله عنوان خپله مضمون یمه پښتون یمه. ټیک ده نو داسې ده چې یو خو زما سوچ او فکر داسې دی چې دا ټول زما لسنر دي که هغه هلکان دي که جینکې دي ټول دا زموږ د یو فیملی ده یو شان خلک هسې د دروغ وایي او زه یې په رښتیا وایم. ټیک ده د پروګرام سره مې کاري هوم ورک کومه پروګرام له راځم او کوشش او مقصد مې دا وي چې زما پروګرام هسې های بای شای نه وي او نه پکې مداریتوب وي او نه پکې دغه وي بس ساده باده پروګرام وي او چاته ته څه میسج ورکړمه بس دغه مې مقصد وي او دغه مې غرض وي. ټیک ده تاسو ما سره مینه لرئ صحیح خو الله دې ژوندې لره خوشاله اوسېږي. زه ګوره تاسو چې ما ته داسې خبرې وکړئ نو زه هم خوشحاله شم که نه چېرې زه راځم دا ګنټه 2 ګنټې راځم خپلو ګرانو اورېدونکو له نو زه په دې باندې بوج نه یم بلکې دې هم انتظار کوي نو زه ډېر زیات په دغه باندې خوشحالېږم. الله دله ژوند درکړه خوشحاله اوسېږي او ډېره مننه کوم. ښه دا یو شعر ووایه خو ببر شعر دی که نه ساده شعر دی؟ دا داسې کارو شلو زما یو ملګری دی انګلینډ کې دی ټیک ده که نه نو هغه ته د شاعرۍ د جراثیم هغه ته ولګېدل ناس به نو بس د کووډ 19 یعنی کرونا و ټول خلک کورونو کې ناست نو هغه پکې شاعري جوړه شروع نو ناس به څه به ولیکل نو بیا به ما ته په وټساپ راولېږل نو بیا به ما ته به وي پته نه لګي چې دا غزل دی که نظم دی که څه دي خو دا ته وګوره نو بیا به ما ته ووایي چې دا ما څه لیکلي دي نه نو شعر خو دی نه وی کنه شعر دی په نیمه کې پرېښوستو نو د خدای بنده دونه کنجوسي نو په بدل کې ته بله څه غواړې تحفه دې د ګل ورکړې وه نو اوس په بدل ته مې ساتې دا جینکیانې داسې کوي دي چې چاله ګفټ ورکړي که نه زه نن په دې باندې خبرې کوو که نه چې هلکان زه صحیح ده زه به تاسو ټولو ته د ګل خبره وشوه نو زه چې د ګل خبره تاسو ته کوم نو داسې به یې کومه وي نکریزو باندې لیکي مې شعرونه په لاسونو د نوم نه جوړوي مې یار ګلونه په لاسونو او په کرخو د لاسونو کې پیدا مې نه کړې یاره څو ځله مې جوړ کړي دي زخمونه په لاسونو او شرنګۍ د بنګلو له تندرونو کمه نه ده
راوستې دي چم کې قیامتونه په لاسونو جانان وای ګیلمند یم در سره نکړم خبرې جانان وای ګیلمند یم در سره نکړم خبرې او بیا پټ یې را لکې خو د لاسونه په لاسونو د نوم نه جوړوي مې یار ګلونه په لاسونو. ډېره مننه، الله دې خوشحاله را او ژوندي اوسېږي. پروګرام اوره او که بیا دې په زړه کې څه راغلی که نه نو بیا هم کال کولی شي. ټیک ده؟ اوکې جناب، مننه د کال کولو لپاره مننه کوم. قربان دا خو ملګري راځي کال هم کوي او زه دا نه غواړم چې د دې خبره منځ کې کټ کړم. حالانکه زه چې کله پروګرام ډېر شم تاسو سره تپوس پوښتنه وکړم نو بیا په چل کې تاسو ته یو موضوع هم راوړم. په چل کې وایم نه چې نن زما د پروګرام دا موضوع ده، دا د نالایقه خلکو کاری ښه چې تاسو ته وایي زما د پروګرام دا موضوع ده. هلکه په خبرو کې ته هغې پوهی که چې هغې راشي تاسو سره په هغه موضوع باندې خبرې وکړي. ښه قربانه، نن راته یو فیمیل ده لسنر ده، هغې راته ویلې چې نامجي پروګرامونو له راشي پته نه لګي د هغې به مسلې وي چې نن سبا په رواجونو باندې تاسو لږه خبر وکړئ او بیا په ګفټونو باندې خبر وکړو. دا ګفټونه چې دي نو دا هم رواجونه جوړ شوي دي. ګورو ټلیفون لاین باندې څوک دی؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. الحمدلله ټیک ټاک. تاسو څوک خبرې کوئ قربان؟ ښه ټیک ده شهاب وروره، الله دې ژوندی لره. شوګر مل خیر آباد. جی جی وایا. صحیح ده د دې په جواب بالکل صحیح ده. زه ټیک ده تاسو بالکل دغه خبره باندې زه پوه شوم. ستاسو یو میسج و د ډیرو خلکو ذهن کې دا خبره راځي چې دا ولې او دا څنګه. یو خدا ده که نه ګوره چې دا پروګرامز چې دي دا پروګرامونه چې دي دا تاسو کم اورئ که هغه د کریمو دي که هغه نور دي که هغه نور دي، ضروري نه چې دا هر پروګرام دی هر چا دپاره بهتر وي یا هر چا ته دی ښه لګي. خو چا دپاره په یو نه یو پروګرام کې یو میسج وي او چاته یو د کار خبره چې ده نو هغه ملاویږي. ټیک ده؟ نو قربان په دغه سوچ او فکر سره تاسو پروګرام اورئ. ضروري نه چې تاسو کم پروډکټ ذکر کیږي هغه واخلئ یا نور، خو تاسو دې حوالې سره پروګرام اورئ په دې سوچ او فکر سره چې یاره دې کې به چېرته نه خو په ټول پروګرام کې یو د کار خبره وي که نه، نو چې کومه پکې ستاسو د کار وي هغه خبره ترې پیک کوئ چې نورې تاسو وایي ښه نه دي نو هغه بالکل مه پیک کوئ. ټیک ده؟ د خپل ضرورت او د خپل کار خبره چې ده نو هغه ترې نه اخلئ. ټیک ده قربان؟ او باقي د ریډیو دی نو ریډیو روان دی، ابه کریم وي ابه ډاکټر هم وي، هغه به انټرټینمنټ پروګرام وي، اسلامک پروګرام به هم وي. که ټول اسلامک شي یا ټول د سنګینګ شي یا ټول د نور شي نو بیا به هم مزه نه کوي. ټیک ده؟ نو دا ګوره مختلف پروګرامونه د هر ریډیو نه چې تاسو اورئ مختلف پروګرامونه یو ویرایټي وي مختلف هغه تاسو ته ملاویږي. نو دغه دلبر ریډیو کوشش دا کوي چې خپل ګران اوریدونکو له بهترین پروګرامونه چې دي هغه ورکړي. که فرض کا یو کس دا خبره کوي چې کریم نو داسې خلک به هم وي چې هغې ته به د دغه پروډکټو کې ضرورت وي، هغې به تللی وي او چا به دغه پروډکټ اخیستی وي فایده به یې ورته ورکړي وي، چا به اخیستی فایده به یې نه ورکړي خو چا ته خو به یې فایده ورکړي وي که نه. نو دغه مقصد دی. دا زه نه کوم په دې پروګرام کې په دغه ټاپک باندې خبرې، خو تاسو خبرو وکړو زما ذهن کې چې کومې خبرې راتلې ستاسو د سمجاولو لپاره نو ما کوشش دا وکړو چې تاسو زه پوه کړم په دغه خبره باندې. ډېره مننه قربان. او بل مې دا کار هم وکړو چې ستاسو کال مې کټ نه کړلو، ستاسو کال مې پوره واورېدلو ځکه چې دا پروګرام زموږ د ټولو په شریکه باندې دی او انعامجي ښه صفا سوتره ذهن والا انسان دی او وایي چې څه وایي قربانه ژوند کې قبلها ضرورتونه دي ته به پړومبي ضرورتونه کې نو زما دپاره زما ګران اورېدونکي چې دی ټولو نه زیات اهم دي. الله هم ژوندي لره او خوشحاله اوسېږئ. یو سونګ نورو سونګ طرف ته ځو سونګ اورو خو لږ که تاسو سونګ نه پس بیا راځئ او ما سره خبرې کول غواړئ که نه نو دوه مختلفې خبرې دي په هغې باندې خبره کوم. یو خو دا ده چې څنګه ماته چا ویلي یو فیمیل وه هغې راته وویل چې یاره تاسو په ننني پروګرام کې یا چېرته په پروګرام کې په رواجونو ډېرې زیاتې خبرې کېږي او زه هغه ګیسې پېټې دغه چې کوم دي نه راوړم موضوعات چې په هغې باندې زه نوې موضوعات تاسو له راوړم هلکا پلکا چې هغه د هر چا ذهن عملي او هغه د کار خبرې وي. ټیک ده په رسمونو رواجونو به هر چا خبرې کړي وي مختلفې خبرې به شوي مونږ به نو اډیز نن سبا کوم رسمونو رواجونه چې دي په هغې باندې به خبره کوو پخواني په خپل ځای باندې پخوا مخ داسې څه رواجونو چې
هغه خو ډېر ښه بهتر و. څه داسې رواجونه چې هغه اړو په کار نه و، ضرورت هم نه و، خلکو ته به تکلیف و. اوس هم داسې رواجونه شته دي چې هغه بهتر دي، ډېر پخواني رواجونه دي، هغه خلکو پرېښي دي. نو تاسو که راځئ ما سره کال کوئ، په کال باندې خبره کوئ، نو زه خو دا هر چاته دا وایم چې رواج یو سیزن نه دی جوړول پکار، بس ضرورت دی که هغه واده دی که غم دی که ښادي ده که هر یو سیز دی د ضرورت مطابق یو کار کول پکار دی. ټیک ده قربان. او که نه رواجونه کوي نو ځان ته به یې ګرانوي. نو ډېر دغه شانتي دي چې بیا د دې رواجونو په وجه باندې کور ناست دي، د چا سرونو کې چاندي ولګېده، د چا سرونه چې دي نو هغه بالکل ګنجیان شو. ټیک ده که نه، د سړو د ښځو خبره کومه، د دغې پیسو رواجونه په پیسو باندې کېږي، پیسې وینه او بیا د خپل لاس خپل ځان ته مسلې چې دي نو هغه جوړېږي. یو سړی دغه شانتي په لاره کې ولاړو او د دواړو لاسونو باندې د خپلې مرۍ له زور ورکړی دی او چغې وکړي چې وایي مړ شومه. نو خلک ترې راجمع شو، ورته وایي چې یاره ولې وایي چې مرۍ ساه مې بندېږي که نه. نو ورته وایي د خدای بنده چې ساه دې بندېږي خو لرې که دا لاسونه دا مرۍ ځان له کولو که نو وایي څنګه پرېږدم، دا هم نشم کولی که نه. نو د دې مطلب دا شو چې موږ په خپل ځان دا رواجونه چې دي نو دا جوړ کړي چا دي، د خلکو زموږ اړو جوړ کړي نه دي، خو موږ یې خو فالو کوو که نه، موږ دغه رواجونه اخلو. نو بیا ولې موږ د دې نه بغاوت ولې نه کوو؟ یا ځان بغاوت خو ما یو غټ لفظ استعمال کو، خو د دې نه ولې ځان نه ساتو په یو ډېر ښه طریقې سره سمجاولو سره. که دا رسمونه رواجونه څوک کوي نو کښېنئ په خبرو باندې ټیبل ټاک ورسره وکړئ، خو پوه یې کړئ چې زه ټیک درته وایي چې داسې وشي نو د یو وخت خوشحالي به وشي، خو د دې به زموږ دونه تاوان راځي، داسې به کېږي او فایده یې څه نشته او نقصان یې دومره دی. نو په دغې باندې تاسو یو بل قایله کړئ او بیا رو زر نشي کېدی. او رواجونه به سړي پرېږدي خو ښځې بالکل نه پرېږدي، ځکه چې رواجونه ختم شو د ښادونه او دغه نه، نو بیا خو د غریبانو نه بالکل کور ناست دي که نه. نو ټول نه دي ختمول پکار، خیر دی دغه نکریزې دې پکې که نه او دا نور چې دي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. په رواجونو باندې هم خبرې کېږي او بیا په ګفټونو باندې به هم خبرې کېږي چې کوم د ټولو نه ښه ګفټ کېدی شي چاله ورکوي او د ټولو نه غټ ګفټ کم کېدی شي. ټیک ده قربان. او بالکل ښه خبره ده. زه تاسو ته یو سونګ اورم او سونګ درته کم اورم، زه صوفیا کیف آواز درته اورم یاره زما. ټیک ده جناب. ښه ګران اورېدونکو زه در سره مینه لرم یاره زما او و یاره زما. بالکل جناب چې ما سره مینه لرئ نو زما هم در سره سمه ډېره زیاته بې کچه مینه ده. هغه وایي چې ستا د مسکي نظر په چل پوهېږم او ستا د مسکي نظر په چل پوهېږم جانانه زه دې په ولول پوهېږم او چې مینه راکړې محبت به درکړم او پښتون سړی یم په بدل پوهېږم. ښه ګران اورېدونکو ستاسو ټلیفون کالز را روان دي، زه ورسره ستاسو ټلیفون کال سره کومې خبرې چې زما خپل ذهن کې دي هغه هم زه تاسو سره شریکوم. ټیک ده قربان. نو کله کله به د خبرو دپاره نمبر راکوئ او کله کله به زه ستاسو خبرې ته هم غوږ ږدم. راتلی شئ کال کولی شئ په 091 65 093 باندې. ټیک ده جناب. او کال کولی شئ تاسو په 0310 65 15 093 باندې او په دې باندې تاسو میسیجز هم کولی شئ. ټیک ده جناب. خبره مې کوله د رواجونو پورې بیا د ګفټ پورې چې ګفټ څه ورکول پکار دی. اکثر ډېر داسې وي که نه چې یاره خامخا به چاله ګفټ ورکوي، بغیر ګفټ چېرته تللی نه شي او پکار ده که نه چې توزې او خلکو دومره تاوان کړي وي، دومره زبردست شانتې دغه یې پخ کړي وي او کانې جوړه کړي او ته تش لاړ شي او څه یو هم نه سې که نه. نو بیا بده خبره ده. نو خامخا ګفټ وړل پکار دي، خو داسې نه دي چې یاره د خپل حیثیت نه زیاته. ګفټ څه وي؟ ګفټ د ټولو نه بهترین ګره نیک خواهشات، نیکې دعاګانې، چا سره په مینه په خلوص سره خبرې کول، چاته نیکه خبره کول، ښه مشوره ورکول، دا هم یو ګفټ دی. د ټولو نه بهترین ګفټ هم دغه دی. او خپل وخت چاله ورکول دا د ټولو نه غټ ګفټ دی، ځکه چې د وخت نعم البدل یا قیمت نشته دی. ټیک ده که نه؟ دا انمول دی. ټیک ده قربان. د دې هېڅ قیمت نشته. هغه وایي چې شوق د کوی مول نه وي. ټیک ده که نه؟ داسې د وخت هم څه مول نشته دی. دا څوک په بیه باندې نشي اخیستی. او تاسو چاله وخت ورکړئ دغه وکړئ نو بیا هغې له هم دا احساس پکار دی چې ګوره دا یو کس دی دومره لرې نه راغی، خپل شل کاره یې پرېښوستلم او دلته ما سره کېناستو، دغه نیمه ګنټه شل منټه یې راکړل، نو د دې هم قدر کول پکار دی. خو بهره ګفټونو باندې خبرې کېږي جناب او بیا په رسمونو رواجونو باندې خبرې کېږي. نو رسمونه به یو طرف ته کوم، رواجونو باندې به مونږ خبرې وکړو ځکه چې پروګرام ټایم دومره نه وي. دې دپاره خو پوره یو ورځ پکار ده په رسمونو په رواجونو دواړو باندې خبره کولو باندې. نو تاسو به راځئ خپلې خبرې راسره شریکوئ، د خپلې علاقې یا د خپل ژوند داسې تجربات به وایئ د رواج حوالې سره چې هغه ښه وي، هغه فني هم وي، یا هغه داسې وي چې تاسو د هغې نه مجبوره شوي هم یې، یا داسې کول پکار دي یا داسې نه دي کول پکار. ټیک ده قربان. نو کال هم کولی شئ او میسیجز هم کولی شئ. ښه جناب راځو ستاسو میسیجز چې دي هغه به هم په پروګرام کې شاملوو او ورسره ستاسو کال چې دي هغه به هم اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وایي چې وو اوکې جناب وو څوک زه به درته
12 بجې کال کوم ښه انعام جی پروګرام دی اورم ډیر زیات زبردست دی. ډیره مینه او ډیره مننه قربان چې تاسو به ماته کال هم کوئ او زما پروګرام هم اورئ. السلام علیکم انعام جی. وعلیکم السلام سر جی. تاسو ته کال کوم تاسو یې نه اټینډ کوئ. زه شفقت یم. شفقت وروره الله دې ژوندی لره او دغه شانتې د خپل شفقت سایه په مونږ باندې ساته. ټیک دی جی. سلام علیکم السلام علیکم سلام جی. فریده یم د پیښور نه. تاسو سلام کوم فریده. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام جی. تاسو ښه انعام جی. بالکل قربان. زه خو ټیک ټاک یم او وای چې سلام جی. احسان الله یم د پیښور نه. ټول مینوالو ته مې ډیر سلامونه. وعلیکم سلامونه قربان. بل څوک دی؟ سلام کوم انعام جی. برو اس ام اس لا هم ټایم ورکوي کنه پلیز. اوکې جناب ورکو به ولا کنه. می اگین سوک اگین دی لکه ډاکټر وجیها رضا فرام کې پی کې. سلام برو څنګه یې برو؟ تاسو څومره تعلیم دی او د پاپا سنیم دی؟ ټیک ده جناب. زما تعلیم چې دی کنه اکثر چې مانه څوک پوښتنه وکړي چې چې تاسو څومره تعلیم دی نو زه ورته وایم یاره 15 مې پاس کړی دی. نو هغې داسې کوي نه یاره. نو زه ورته یم چې یقین وکړه او رښتیا وایم. نو وایي چې نه یاره زه یقین. زه ورته یم او که نه یاره چې 15 مې نو پاس کړی نو مخکې به مې څنګه سبق ویلی. نو تاسو ته هم زه دغه وایم چې 15 مې پاس کړی دی. او که زه تاسو ته ووایم چې یاره ډبل ایم ای دی لټریچر کې اردو او پښتو نو ما دغه کړي دي. صحیح ده جناب. او تعلیم ختمیږي نه جناب. د ټولو نه غټ تعلیم دا دی چې تاسو نه اخلم. ستاسو نه ښې خبرې یادوم، هسې مزاق دنه یادوم، ښه بیهیو دنه یادوم. نو دا ټول نه ښه تعلیم دغه دی. اګین برو ما ته دعا کوي چې کامیاب شم. برو ستاسو کوم ځای کور دی؟ زه درځم او درغلم نو څه به راله پخوي او چې درغلم نو څه به راله پخوي. چې راشي نو څه به درله پاخه کړمه. داسې راته ووایې که نه. زه خو چې څه پخوم تاسو له نو زه الو مټر او کیما، الو مټر کیما او ورسره ګاجره دا ډیر ښکلې په خپله باندې پخولی شم. صحیح ده. او دا زما خوښ هم ډیر زیات وي. صحیح ده. او چې کله مې د بیبي جانې د لاس وي نو د هغې د لاس مې کیما او بینډۍ ډېرې زیاتې خوښې دي. صحیح ده. او د کریلي او د ساق خو باړو سوی نه. ما داسې به درته ووایم چې سم د خوراک ټاکو یم. برو اس ام اس له هم ټایم ورکوي. اوکې جناب ستاسو میسیجز دي. وجیها رضا کې پی کنه ستاسو میسیجز ما په پروګرام کې شامل کړلو. تاسو دې الله راولي قربان. هغه وایي چې زه به یې لارې مدام سارم خیر دې نه دی راځي. زه به یې لاره مدام سارم خیر دې نه دی راځي. دیدن کو نه وي انتظار خو چېرته تللی نه دی. زه به ستاسو انتظار کوم چې څه ستاسو خوښ وي هغه به درله پخوم. خو دغه بېله خبره چې بیا به تاسو خورئ او که به نه خورئ نو هغه زه څه نشم ویلی. خو پخوم به درله څه په خپله باندې. تhank you جناب چې تاسو پروګرام هم اورئ او میسیج هم ورسره کوئ. زه هلک نه یم جینۍ یم. شفقت. اوکې جناب. دی وایي چې زه هلک نه یم جینۍ یم. اوکې جینۍ خوشحاله اوسېږي. ښه شفقت.